دوهمه برخه نوشته کې ګراف ریپرزنټیشن. ګراف دغه ریپرزنټیشن خو د معلومیږي چې مثلا وړاندې کول او یا ارائه کول. موږ کولای شو چې د درو طریقو څخه یو ګراف ارائه کړو. د درو طریقو څخه اوله طریقه چې د سټراکچر په نامه باندې یو به دا و بم structure representation. structure representation څخه هدف دا دی چې موږ تاسو چې غواړو چې یو ګراف ارائه کړو هغه باید رسم کړو او سټراکچر یې ولیکو. نو مثلا مثال یو ګراف په نظر کې ونیسو، یو ګراف هغه به زه په دغه څو برخو کې به دغه کوم کچیر زه غواړم چې دا ګراف دغه کوم پریزنټ کوم مثلا یو دا طریقه ده چې دا ما رسم کړي صحیح دی. ورپسې نوشته کې دوهمه طریقه په دې کې به مشکل نه لري یا ساده رسم دی. دوهم یې ordered pair representation. ordered pair representation څخه هدف دا دی چې موږ تاسو دا ګراف دلته چې موږ تاسو رسم کړی دی دا رسمو نه فقط د هغوی ایجونه او د هغوی ورټکسونه کاږو په سیټو کې. مثلا په دې ځای کې زه وایم چې په دې کې وی سیټ چې دی په دې ګراف کې دا ګراف که زه په نظر کې ونیسم چې پکې کې دی V1 پکې کې دی او V2 پکې کې دی V3 پکې کې دی او V4 پکې کې دی. دا یو دا ورټکسونه پکې کې دی. ورپسې ایجونه چې پکې کې دی هغه اول د V1 څخه و V2 ته یو ایج سته، دیم د V1 څخه V2 ته، ورپسې د V1 څخه و V4 ته سته V1 دیم V4، ورپسې دریم د V2 څخه V3 ته سته، ورپسې د V3 څخه V4 ته سته. نو دې ته ordered pair representation وایي. اوس که چیرې دا ګراف پر دغه شکل باندې څوک نه کیدار پر دغه شکل باندې او پر دغه شکل باندې دا کیدار پر رسمولای شي او د V1 څخه V2 ته ایج ستا د V1 څخه V4 ته ستا د V2 څخه V3 ته ستا د V3 څخه V4 ته ستا رسمولای به سي. او دریم ډول representation چې دی matrix representation. matrix representation matrix موږ تاسو د ټولو زده دي او یا به بلد یو سره. matrix representation چې دی پر دوه ډوله باندې دی. یو adjacency matrix دی او بل چې دی incidence matrix په نامه باندې یادېږي. اول وار چې مو ویل adjacency matrix څخه کچیر زه یو ګراف مثلا رسم کړ اول د وار adjacency matrix په دې ځای کې مثلا زه یو ګراف رسموم دا به V1 کما دم V2 دم V3 په دې ځای کې به یو لوپ ورکم صحیح دی او په دې ځای کې به دا به یو دغه ورکم پارلل لوپ ورکم. زه وایم چې دا ګراف په adjacency شکل باندې دغه کوم ښکارا کوم د میټریکس په واسطه باندې. نو د دې لپاره وایم چې دا ګراف G دا مساوي کیږي په اول V1 V2 V3 ورپسې V1 V2 V3 په adjacency کې خو موږ تاسو گاونډیتوب وایي او چې د دوه ورټکسو ترمنځ دا گاونډیتوب یا مثلا نږدېوالی کم یو پر کم یو باندې ایج لري دغه شی موږ وایو. اوس په دې ګراف کې کچیر موږ وګورو د V1 څخه د دغه ورټکس څخه بیرته ولغه ورټکس ته ایج ستا که نسته پکې کېوه نو زه په دې ځای کې صفر کاږم. ورپسې د V1 څخه و V2 ته ایج ستا څو دانې دي؟ 2 دانې دي. نو په دې ځای کې زه وایم چې د V1 څخه و V2 ته 2 دانې ایج دي. ورپسې د V1 څخه و V3 ته ایج ستا دا V1 دی او دا V3 دی ستا ورته او نو وایم چې یو V2 څخه و V1 ته V2 څخه و V1 ته څو دانې دي؟ 2 دانې دي. دیم 2 د V2 څخه و V2 ته څو دانې دي؟ نسته پکې کې صفر دی. د V2 څخه و V3 ته یا و دې ته څو دي؟ یو دانه دی. ورپسې د V3 څخه و V1 ته څو؟ یو. د V3 څخه و V2 ته څو؟ یو. او د V3 څخه و V3 ته یو دانه دی. نو دا دې ته adjacency matrix representation ویل کېږي. دوهمه برخه په matrix representation کې د
انسیډنس میټریکس ریپرزنټیشن څخه هدف دا دی چې موږ تاسې د ورټکسو پر ځای باندې موږ تاسې د مخکې چې مو دغه میټریکس چې مو جوړ کړئ هم په ایکس اکسس کې دغه ورټکسونه ورواچوله او هم په وای اکسس کې ورټکسونه ورواچوله په انسیډنس کې پر وای اکسس باندې پر عمودي باندې ورټکسونه وراچوو او پر افقي باندې ایجونه وراچوو ایج صحیح دی مثلا زه یو ګراف لرمه د ام وی 1 د ام وی 2 د ام وی 3 د ام وی 4 د هم ای 1 د هم ای 2 د هم ای 3 د هم ای 4 که چیرې تاسو لوپ ورکوئ زه دا ساده نوشته کوم فقط ماضي مثال دی که چیرې تاسو لوپ یوه ته به لوپ هم ورکړم و دې ته به لوپ هم ورکړم دا هم څو دا هم ای 5 که چیرې غواړو چې د دې اجسنسي میټریکس یې ولیکو د دې د اجسنسي میټریکس دپاره موږ وایو چې دا ګراف دا مساوي کېږي په V1 V2 V3 باندې ورپسې E1 E2 E3 E4 E5 اوه دین شپږ ایجونه شپږ دانې دي نو به دا دغه کوم شپږ کوم E6 باندې او په دې ځای کې څه شی نوشته کوم V1 V2 V3 V4 اوس اول د واره د V1 او E1 د دې سره د دې V1 سره د E1 په نامه باندې اچ څه نشته دغه مو V1 دی او دغه مو E1 دی ستا اچ کنسته ستا نو موږ وایو چې دا یو ورپسې د V1 او V2 دغه E2 دی نسته ورسره دی د سره کنیکټ دی که نه دی کنیکټ نه دی کنیکټ چې لیکو صفر نوشته کوو ورپسې V1 او E3 دغه د اچ ستا صحیح دی نو وایو چې یو ورپسې V1 او E4 دغه د اچ ستا دا هم پر دې شکل باندې ورپسې V1 او E5 دا دلته نسته او E6 هم نسته نو وایو چې په دې ساحه کې دا صفر صفر دی صحیح دی ورپسې V2 چې په نظر کې نیسو دا هم V2 او E1 دغه مو V2 دی او دا مو E1 دی ستا نو وایو چې دا ستا ورپسې V2 او E2 دغه دی ستا دا ساحه نو وایو چې دلته هم ستا یو اچ ورپسې V2 او E3 نسته نو وایو چې دا هم صفر ورپسې V2 او E4 صفر دی ورپسې V2 او E5 ستا صحیح دی دا هم یو ورپسې V2 او E6 نسته دا هم صفر صحیح دی ورپسې V3 دا مو V3 ورټکس دی دا ساحه صحیح دی د V3 او E1 خو ځینې لیر دی نسته نو وایو چې دا صفر دی ورپسې V3 او E2 دا په دې ځای کې دا اچ ستا صحیح دی دا هم یو ورپسې V3 او E3 دا د اچ ستا په دې ځای کې دا عمودي چې دی دا هم یو ورپسې V3 او E4 دغه یو دی نسته پکې کې نو وایو چې دا دلته نسته ورپسې V3 او E5 دلته په دې ځای کې دی نو وایو چې نسته ورپسې V3 او E6 دا دی په دې ځای کې ستا نو دا هم په دې ځای کې دا هم یو ورپسې V4 او E1 دغه مو V4 دی دا مو ښه E1 دی دا نسته پکې کې دا هم صفر ورپسې V4 E2 نسته دا هم V4 E3 دا E3 دی او دا V4 دی څنګه نه درې سره دا هم صفر ورپسې V4 او E4 دی دا هم یو په دې خاطر باندې دا دغه ستا دغه ورټکس ته ورپسې V4 او V5 نسته نو دا هم صفر ورپسې V4 E6 یو دا نسته نو دې ته انسیډنس میټریکس ریپرزنټیشن وایي کور مو ودان بیخي ډېره حوصله مو راته وکړله په 100% کې داسې یو 100% مو سر خلاص و که مو چیرې 100% سر په خلاصه وي دغه چې بره پرنټ کړئ
80% بیا د هغه څخه واخلئ او سر په خلاصېږي حتمن.